الحمد لوليه والصلاة على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د قدرې شروع قدرې چې دا د ابتدایي طالبانو یعنی چې اول سبقان وایي د هغه طالبانو کتاب دی. په دې کې ډېر تفصیل چې پر بسم الله باندې هم موږ ډېر بحث وکړو، پر الحمدلله هم ډېر بحث وکړو، او بیا د مصنف پر زندگی باندې هم بحث وکړو. دا د ابتدایي طالب یعنی د هغه طالب چې دی نوی کتاب شروع کوي د هغه په ذهن کې دا خبرې نه کښېني. نو سوکه په لوړو کتابو کې به بیا پر دې باندې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم شروع کوم الله په نامه د خدای الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر هر چا باندې، یعنی عام مهربان دی. الله تعالی پر رزق کې پر چا باندې کمبود نه کوي. الله تعالی په دنیا کې لمر پر هر چا راخېږي. الله په دنیا کې ژوند و هر چا ته ورکړی دی. ګوره که مسلمان دی که کافر، پر دې ټولو باندې د الله تعالی مهرباني یو رقم ده. نو عام مهربان دی الله جل جلاله. الرحیمی چې خاص مهربان دی الله تعالی په آخرت کې پر مؤمنانو باندې، نه پر کافرانو باندې. الله تعالی و مؤمنانو ته جنت ورکوي، نعمتونه ورکوي، خو کافرانو ته الله جل جلاله جنت نه ورکوي. الله تعالی و هغو ته جهنم ورکوي. و مؤمنانو ته الله جل جلاله د دې د عملو بدل ورکوي، خو کافرانو ته الله تعالی بخښه نه کوي. الله جل جلاله کافر جنت لره نه بیایي. دغه خاص مهرباني ده د الله تعالی. یا دا الرحمن چې الله جل جلاله بخښونکی دی، د ګناهو بخښه کوي. چې په دې دنیا کې یو څوک ګناه وکړي الله ته لاس پورته کړي چې الله ته ما معاف کړه، الله جل جلاله یې بخښي. الرحیم چې دی مهربانه دی الله تعالی جنت ورکوي و دغه مسلمانانو ته چې دا په دنیا کې بخښه ورته کړې ده، الله و دې ته جنت ورکوي. الحمد ټوله ثنا او صفت چې دی لله خاص خدای لره دی. ټوله ثنا ټول صفتونه دا چا لره دي؟ لله خاص الله لره دي، بل هیڅ چا لره نه دي. کم الله؟ رب العالمین چې دی پرورشت کوونکی د عالمینو دی. ګوره یو عالم دی یو عالمین دی. عالمین ډیرو ته ویل کیږي، عالم و یوه ته ویل کیږي. ګوره انسان چې دی دا یو عالم دی، حیوان بل عالم دی، ملائکه بل عالم دی، پیری بل عالم دی، دا درخت بل عالم دی. دا رقم عالمونه د الله تعالی ډیر عالمونه لري. یعنی د رب وي چې دی ساتونکی دی، پالونکی دی عالمین د مخلوقاتو. دا یو مخلوق نه چې یوازې انسان دی پیری دی، د دې نه، یعنی د ډیر عالمو پالونکی دی الله تعالی. والعاقبت هغه نیک آخرت چې دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. والعاقبت هغه نیک آخرت چې دی د آخرت ښې و شادي چې دی د آخرت نعمتونه چې دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. د آخرت نعمتونه یوازې و پرهیزګارانو چې په دې دنیا کې چا پرهیزګاري کړې وي، غلا یې نه کړې، ګناه یې نه کړې، د الله د حکم څخه غاړه نه وي غځولې، د پیغمبر پر طریقه باندې روان وي، و هغه چاته الله تعالی جنت ورکوي. د اته متقین ویل کیږي. والصلاة نزول د رحمت دی وي، والصلاة رحمت دی وي، نزول نازلېدل د رحمت دی وي. والسلام سلامتیا دی وي علی رسوله پر رسول د الله تعالی باندې، محمد هغه رسول چې محمد علیه الصلاة والسلام دی. و آله او پر آل د دې صلوات و سلام وي. آل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی هغه د اولاد دی، یا آل د چې دی هغه د امتیان دي چې د پر طریقه رواني پرهیزګاران خلک دي. دغه د آل دی. ویني آل دوه قسمه دی، یو اولاد، یو هغه کسان چې د پر لار باندې رواني پر د ایمان راوړي، هغه ته آل ویل کیږي. نو دغه آل د باندې د صلوات و سلام وي. و اصحابه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر یارانو پر ملګرو د ناستې پر خلکو باندې چې د سره بکښې ناسته ولاړېده د یاران ول مؤمنان ول پر هغه د صلوات و سلام چې موږ صحابه کرام ورته وایي. اجمعین پر ټولو مؤمنانو د صلوات و سلام وي. یعنی په دنیا کې چې کم مؤمنان دي پر دې ټولو د صلوات و سلام وي. قال ویل دي الشیخ شیخ. شیخ معنا سپینږیری، شیخ معنا بزرگ، شیخ معنا په فقه کې پرمخ تللی عالم، دې ته شیخ ویل کیږي.
ګوره یو قسم شیخان دي چې هغه حدیث وایي، یو قسم شیخان دي چې هغه د قرآن مجید تفسیر کوي، یو قسم شیخان دي چې هغه فقه شوایي. دغه کم کتاب چې موږ وایو دا د فقه کتاب دی. نو د دې مصنف دې ته ویل کیږي چې دا کتاب چا جوړ کړی، دغه چې دی دې ته شیخ ویل کیږي. الشیخ شیخ وایي، کم شیخ؟ الامام چې دی پیشوا دی، الاجل چې دی ډیر غټ دی، العالم چې عالم دی، اجل معنا غټ بزرگ، العالم چې عالم دی، الزاهد چې پرهیزګار دی ډیر پرهیزګار عالم دی. ابو الحسن دا څوک دی؟ ابو الحسن چې دی پلار د حسن دی. ګوره یو پلار د زوی په نامه باندې مشهوره کېدل دا سنت عمل دی. پیغمبر علیه السلام هم د زوی په نامه باندې مشهور و، ابو القاسم. نو ابو الحسن یعنی چې دی پلار د چا دی؟ د حسن. احمد چې نوم یې احمد دی، ابن زوی دی، جعفر د جعفر، د نوم خپل احمد دی چې دا کتاب جوړ کړی دی. هغه حسن چې دی دا د زوی نوم دی، جعفر د پلار نوم دی. ګوره جعفر د پلار نوم سو، احمد د نوم سو، حسن د زوی نوم سو. نو د زوی په نامه سره یو پلار مشهوره کېدل دا سنت طریقه هم ده. که یو پلار د زوی په نامه ځان مشهوره کړي چې د پلانی پلار، دا ښه خبره ده. البغدادي چې دی د بغداد دی، بغداد په عراق یو شار دی چې دغه شار دی دا بغداد بلل کیږي. المعروف چې مشهوره دی بالقدري، په قدري سره. دا قدري چې دی یا په بغداد کې یو کلی دی چې د دې نوم قدري دی، دا یو. یا د نوم خپل دا د یو لقب دی، د لقب دی. لکه زموږ خلک پر ځان باندې یو نوم کښیږدي، پلانی زاهد، پلانی خاکسار، پلانی دیندوست، پلانی مسلم. ګوره دا رقم نوم پر ځان ایښول دې ته لقب ویل کیږي. موږ په پښتو کې تخلص هم ورته وایو. نو دغه یا د تخلص دی دا قدري، ځکه چې دا قدري چې دی دا د قدر څه دی. قدر وایي کټوي ته، د کټوي جوړولې دی د دا کټو په نامه سره مشهوره سو. لکه اوس موږ یو څوک مشهوره کو پلانی دکاندار، پلانی دکاندار، نو په هغه دکان سره مشهوره کو. نو دی چې وو دی په دغه نامه مشهور وو چې دا قدري یعنی هغه کټو والا، دا د نوم. وګوره په دې باندې په پخواني علماو کې هیڅ شرم نه و، علم یې هم کاوي، کسب یې هم کاوي. زموږ خلک چې کسب کوي په کسب باندې شرمیږي. ګوره ډیر غټ علما تیر سوي دي، حلوایي یو حلوای خرڅول د حلوایي په نامه باندې یادیږي. دا بل دی دا د کټوي جوړولې قدوري د کټو په نامه باندې یادیږي. ګوره دا قدوري یا په هغه ښار کې چې بغداد دی په دې کې یو کلی دی چې مشهوره په قدري دی، دا یو. یا دغه قدري چې دی دا د کسب نوم دی، دی په دې باندې مشهوره سوی دی، دا د تخلص و لقب دی. په دې کې دواړه خبرو کې اختلاف نشته، که هغه سم صحیح خبره ده که هغه سم صحیح خبره ده. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پر دغه ځای باندې د کتاب خطبه خلاص شوه. اوس نو د دې ځای څخه وروسته کتاب الطهارت شروع کیږي چې باره به بیان د اوداسه وي، بیا به د غسل وي، د لمانځه به وي. بس د دې ځای څخه باره مسایل شروع کیږي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله تعالی دې زموږ پر دغه کتاب باندې چې موږ یې وایو، الله دې موږ ته پر دې هم توفیق راکړي او پر نور باندې هم. ستاسو څخه د دعا ډېره غوښتنه کوم چې دعا خامخا راته کوئ. امنت بالله، صدق الله العظیم.